السلام علیکم. د آزادی رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست. زه ملالۍ بشیر یم. د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. په لومړي سر کې مهم خبرونه. د افغانستان په اړه د جنیوا ملي ډیالوګ او پراختیا څلورم پړاو د دوشنبه په ورځ د ترکیه په انټالیا کې د سیاسي مدني رسنیو د فعالانو او د ښځو او ځوانانو د استازو په ګډون پیل شو. دا غونډه د ټولنې د مختلفو برخو ترمنځ د خبرو اترو د اسانتیا، د اوسنیو ننګونو د څېړلو او د ملي حل لارو د لټولو په هدف جوړه شوه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان سفیر او دایمي استازي نصیر احمد اندیشه دا پروسه د بحران د مخنیوي او د ملي باور د بیا رغولو لپاره خورا مهمه وبلله. د دې غونډې په جریان کې د موزاییک یا د افغانستان لپاره جامع سړک نقشه دا هغه نوښت دی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په غوښتنه په فبروري میاشت کې چمتو سو او له طالبانو او اړوندو هیوادونو سره شریک سو. نن په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسیناسیون عمومي کمپاین پیل سو. دا کور په کور کمپاین د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هممهاله پیل شوی او تر 15 کلونو کشرو میلیونونو کوچنیانو ته واکسین ورکول کیږي. سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د پولیو وایرس د محو کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو لا هم افغانستان یو له څو ګوته په شمار هیوادونو څخه دی چې د پولیو ویروس محو شوی نه دی. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او یونیسف په ګډون روغتیايي کارپوهان له کورنیو غوښتنه کوي چې له واکسین ورکوونکو ټیمونو سره همکاري وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هر ماشوم واکسین شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وايي هڅه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي افغان کډوال بیرته په ټولنه کې مدغم کړي، د کار زمينه ورته برابر کړي او د دوی فوري اړتیاوې پوره کړي. د یوناما مشري روزا اتمبایوا پرون د یکشنبه په ورځ د طالبانو د بهرنی چارو وزارت لمالي او اداري مرستيال محمد نعیم سره په کتنه کې د افغان ولس پر وړاندې د ملګرو ملتونو پر دوامدار ژمنتیا ټینګار وکړ. او تمبایوا دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د هغو افغانانو شمیر چې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته استول کیږي خورا زیات شوی او ډیری یې په ناوړو شرایطو کې هیواد ته رسیږي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د اوکراین پر شارونو د روسیې له پراخو او وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په خپل تر ټولو توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دی چې پوتین پوره لیونی شوی دی. هغه خبرداري ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي دا به د روسیې سقوط ته لار هواره کړي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په سهار پر خپل ټولنیزه شبکه ولیکل ما تل له ولادیمیر پوتین سره ډېرې ښې اړیکې درلودلې دي خو څه ورپېښ شوي پوره لیونی شوی دی. ښاغلي ټرمپ زیاته کړه هغه بې ځایه ډېر خلک وژني او زه یوازې د سرتیرو خبره نه کوم. توغندي او بې پیلوټ الوتکې بې له کوم دلیله د اوکراین پر ښارونو توغول کیږي. او د فوربس د راپور له مخې د پرتګال نامتول فوټبالر او د سعودي عربستان د النصر کلب لوبغاړی کریسټیانو رونالډو د 2015 کال د نړۍ تر ټولو ډیر عاید لرونکی ورزشکار بلل شوی دی. په دغه راپور کې رونالډو په مجموعي ډول له معاش او له لوبي پرته عوایدو څخه 215 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په دې لیست کې دوهم ځای د باسکټبال ستوري سټیفن کری ته رسیدلی چې 1.50 میلیونه ډالر ګټي. له هغه وروسته د برتانیا مشهوره بوکسر ټایسن فیوري په 1.40 میلیونه ډالر عاید سره دریم مقام لري.